ننګرهار امنیه قومندانۍ کې د ولسوالیو امنیه قومندانانو د حوزو امیرینو او جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مدیرانو ته یو ورځنی د هماهنګۍ او اصلاحي سیمینار ورکړل شو. په دغه سیمینار کې ولسونو سره په ښه چلند، هماهنګۍ، ښې حکومتولۍ او اطاعت کولو باندې بحث وشو. ننګرهار امنیه قومندان د جلال آباد ښار اتمې امنیتي حوزې له علماو، قومي مشرانو او مسؤلینو سره غونډه ترسره کړه. امنیه قومندان په خپلو خبرو کې د اسلامي نظام پر راتګ کې د ولسونو بېساري قربانۍ وستایلې او له ولسونو یې غوښتنه وکړه چې د اوسني اسلامي نظام شکر ادا او ساتنه کې له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. ننګرهار کې د تاریخي او فرهنګي ساحو او آثارو خوندیتوب په موخه همغږي وشوه. د ننګرهار ولایت مقام دفتر رئیس مولوي شاهد نورانی په مشرۍ د تاریخي او فرهنګي ساحو او آثارو د ساتنې او خوندیتوب په موخه ناسته وشوه. نازیانو او دربابا ولسوالیو کې 290 اړمنو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې TDH مؤسسې له لوري د نازیانو 138 او د دربابا ولسوالۍ 152 اړمنو کورنیو سره د څه باندې 2.8 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وشوه چې هر کورنۍ ته 9200 افغانۍ ورکړل شوې. او سره رود ولسوالۍ کې 80 تنه له حرفوي زده کړو فارغ شول. د ننګرهار اقتصاد ریاست په هڅو د پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې تر چتر لاندې د UNDP په مالی او د افغان ځوانانو خدماتي مؤسسې په تخنیکي ملاتړ په سره رود ولسوالۍ کې 80 تنه له حرفوي زده کړو فارغ او پریکاري وسایل وویشل شول.